راځئ دوستانو چې د زړه زنګ مو لرې شي د دې وړوکې خورکۍ د شعر په اورېدو سره. تمام ته مې راوړي او ننګرهار ته سلامونه. ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی، ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی، راوړي مې دي ټول افغانستان ته سلامونه. غیرتي سړي د غوا شیدې پرېمانه ورکړه، د بې غیرتې مور شیدې کمرې چې ولې نه کړې که غواړې زما د تن شیدې درته سپېڅلې د کوثر وشي په منډه لاړ شه پاس پامیر او کوس خیبر جوړ کړه، سره راټولې کړه په مینه لر او بر جوړ کړه، دواړه د دغې وطن هر درد ته جوګه او دروا، خور دې ډاکټره کړه او له وروره دې عسکر جوړ کړه، د پلاره پاتې توره نن چې ستا په لاس کې پاتې نو پوه په دې شه چې دا جنګ درته میراث کې پاتې، په منډه لاړ شي دغه ښار ته ازادي راوړه، دا خلک خوشحاله کړه، دې ښار ته خوشحالي راوړه، له دې ولس سره د غم او د ښادۍ سړی شه، اباده اوسې زویه زر ابادۍ سړی شه، او که خپل صداقت دې چې د خپل سر صدقه نه کړلو بیا دې سپې وخوره چې دا نور د عبرت واخلي، که مې دا تا د خولې وصیت چېرته پر ځای نه کړلو راته تر نیمې شپې ناستې دې یو صحنې مه بخه، راته په غېږ کې د للو للو نارې مه بخه، که مې بیرغ د ازادۍ چېرته ونه رپوو ستا د قسم مې مورې ماته د شیدې مه بخه، ګټه چې کوي هغه خلک معلوم دی هغوی ګټې کړي، هغوی په صبر د باران اوبو ته خټې کړي، خیر که نن غلي څه نه وایي موږ ډار اخیستی، سل کاله پس به هم د خپل دښمن نه وار اخیستی، مګلې څکې موږ د چا اتر بوی کړي نه دي موږ لوی کړي، خو که دې مو لا پوی کړي نه دي وچه ډوډۍ ځار د سیخ کباب پلاو ګڼلی، موږ د بل چا په دسترخوان بچلي کړي نه دي، زه پښتنه یم بې ننګینه قبلوم لالیه، د ننګ میدان ته څنګ په څنګ در سره ځم لالیه، ته به د حق چغې وهې د لښکر سر ته به ځي. احساسات مو څه دي دوستانو د دې شعر په اورېدو سره؟ پای کمنټ کې ماته ضرور ولیکئ.